د شعر او ادب درنو مینوالو، د ښاغلي اکاډمیسن سلیمان لایق یو ښکلی او خوندور شعر چې د سوز و درد وطني او انساني ولولو او احساساتو څخه ډک پیغام لري، تاسو قدرمنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی وینې او ګلونه. دا بیا څه پسرلی دی د ګلونو پسرلی دی، دا بیا څه پسرلی دی د ګلونو پسرلی دی، په وینو رنګېدلی د جنګونو پسرلی دی. غرو کې د عطرونو او رنګونو پسرلی دی، په څڼو د جانان کې د زنګونو پسرلی دی، په سترګو د سرباز کې د ننګونو پسرلی دی. بلبله ورته ګوره ګلستان په وینو رنګ شو، بلبله ورته ګوره ګلستان په وینو رنګ شو، مجنونه ورته ګوره بیابان په وینو رنګ شو. وطن به اوس وطن شي چې په سرو وینو سمسور شو، وطن به اوس وطن شي چې په سرو وینو سمسور شو، چمن به اوس چمن شي چې په بلو لمبو خور شو. د ثور په آسمان کې بیا د نوې برېښنا شور شو، د ثور په آسمان کې بیا د نوې برېښنا شور شو، چې تور وطن یې سور که دا د چا د مینې زور شو، ژوندی دی هغه زړه وي چې د ټولو مینو کور شو. ګلان شوې زمونږ په وینو د سارا تورې ډبرې، ګلان شوې زمونږ په وینو د سارا تورې ډبرې، تڼاکې د تکل شوې زمونږ په پښو کې مرغلرې. سړی خاورې ته ګوره چې تبجنه شوه ګرمیږي، سړی خاورې ته ګوره چې تبجنه شوه ګرمیږي، درې درې یې وینې په رګونو کې چلیږي. ویده غرونه خوځېږي له خوبونو راویښېږي، مجبور انسان یاغي شو له تقدیر سره جنګېږي. دا نوی پیغمبر په اور او وینو کې لمبېږي، دا نوی پیغمبر په اور او وینو کې لمبېږي، ګوګل یې د نمرود په سرو سکروټو چراغان شو، هر داغ یې په ځیګر کې د سرتیرو ګلستان شو. بهار به اوس بهار شي چې مات شوی خمار دی، وطن به اوس وطن شي چې ټاټوبی د دلدار دی. مطربه رباب واخله چې راتګ زما د یار دی، مطربه رباب واخله چې راتګ زما د یار دی، دوران زمونږ د نویو بدمستیو تمدار دی، خو نوی موتصب ته پام کوه چې ستمکار دی. ساقي لیگ مې اوچت کړه د سپوږمیو تنابو ته، ساقي لیگ مې اوچت کړه د سپوږمیو تنابو ته، قربان شم لږ مې ورکړه دې رنګینو عذابو ته. دا بیا څه پسرلی دی د ګلونو پسرلی دی، دا بیا څه پسرلی دی د ګلونو پسرلی دی، په وینو رنګېدلی د جنګونو پسرلی دی، په وینو رنګېدلی د جنګونو پسرلی دی.